دا د لید او اورېدو معلولیت لرونکو کسانو ځانګړې لیسه ده. هغه ځای چې محدودیت د لارې پای نه بلکې د روښانه راتلونکي د جوړولو لپاره د هڅو پیل دی. هره ورځ زده کوونکي له انګیزې او هیلو سره خپلو ټولګیو ته راځي. هغوی ښایي نړۍ په خپلو سترګو ونه ویني او یا هم له غږونو ډکه نړۍ وانه اوري، خو د خپل زړه او ذهن په ځواک لویې هیلې تعقیبوي. د بریل کتابونه، غږیز فایلونه او هغه خبرې چې د لاسونو په اشارو ژوندی کیږي، ټول هغه وسایل دي چې د دوی لپاره د زده کړو او پرمختګ لار هواروي. ما در دو دپارتمنت داریم، بخش نابینایان ناشنوایان، دیگه بخش ناشنوایان زبان اشاره و فرهنگایی که در اختصاص داریم از او استفاده می‌کنیم و در بخش نابینایان ما از ماشین بریل و سلیت استایلس استفاده می‌کنیم. ما وقتی که در مکتب آمدیم ما اصلا نوشته کردن یا خواندن حتی یک چیز از نمیفهمیدیم. ما وقتی که شامل مکتب شدیم با استفاده از سلیت استایلس یا ماشین بریلر و حالی ما میتونیم که خط بریل نوشته کنیم و او را بخونیم. بعضا که ما کمی مشکلات ورق بریل داریم، فعلا ما درسای خود در یک از ریکاردها ثبت میکنیم. استاد که برای ما درس تشریح کرد یا خوان را ثبت میکنیم، باز بعد از اون او را میشنویم تا که او را یاد بگیریم. د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې له لسترو هیلو سره ژوند کوي او د هغو د پوره کولو لپاره یې خپلې زده کړې تر لیسې رسولي. ځینې نور بیا له ماشومتوبه له همدې هیلو سره لوبیږي، هغه هیلې چې د ثابتوي د انسان وړتیاوې یوازې په ارادې، هڅې او برابرو فرصتونو پورې تړلې ده. در آینده آرزوی دارم که انجینیر شوم. اگر امکانات پانتون باشه میخوایم کوشش کنم پانتون برم و درس بخونم، کامپیوتر بخونم، علوم دینی بخونم، یک وظیفه داشته باشم. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ښوونیز مرکز له 10 کلونو ډیر وخت کېږي چې فعالیت کوي. په دې موده کې یې 4 دورې فارغان ورکړي چې د دغو دورو فارغان اوس له ښوونې او روزنې نیولې تر ژباړنې پورې د دې ولایت په معتبرو مؤسسو کې پر بېلابېلو دندو بوخت دي. الحمدلله ما 4 دوره فارغ دادیم در لیسه تعلیمات خاص. در 4 دوره مجموعاً 25 نفر فارغ دادیم از ناشنوایان و نابینایان و از هر دو بخش شاگردایشان مصروف شغل هستند. شاگردای ناشنوای ما زیادتر کار آزاد میکنه، در بازار مصروف کار هستند، یا خیاطی میکنه یا نلدوانی میکنه. و شاگردای برجسته ما که ممتازترین شاگردا بود اونا اکثرا به حیث ترجمان در مؤسسات کار میکنه، 1-2 نفرشان و 4-5 نفر از فارغین ما و شاگردای نابینا و فارغین ما در مکاتب تعلیمات عمومی به حیث استادای رسمی مقرر شدهاند. د یادونې وړ ده چې په دې ښوونیز مرکز کې له 150 څخه ډیر زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 40 تنه یې نجونې دي. همدارنګه د دې ښوونځي په تشکیل کې شاوخوا 40 نارینه او ښځینه استادان پر تدریس بوخت دي.